ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اوس وایي چې ربه له موږ څخه دغه عذاب لرې کړه، موږ ایمان راوړونکي یو، موږ مؤمنان یو. یو شاعر وایي په قوم کې د افرادو طول او قصر ته مه ګوره چې څومره اوچتې تڼې یا ټیټې تنې لري. په دوی کې داسې خلک شته چې بدنونه یې د کچرو او عقلونه یې د چنچڼو دي. علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي له احمقانو سره ناسته او ولاړه کټ مټ سړی تبې ته ورته ده. الله رب العزت فرمایي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. ای محمده کله چې ته وګورې چې خلک زموږ په آیتونو کې نکتې لټوي نو د هغو له څنګه پاڅېږه، مخ واړوتې. فلا تقعد معهم، له هغوی سره مه کښېنه. همدارنګه د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل الجلیس السیء کنافخ الکیر. له بدانو سره ناسته او ولاړه د آهنګر بڼۍ ته ورته ده، د آهنګر کورې ته ورته ده چې د سپرغیو له الوتلو څخه یې خوندي پاتې کېدلی نشي، خامخا دې سوځي. یو شاعر وایي انت یا هذا ثقیل و ثقیل و ثقیل، انت فی المنظر انسان و فی المیزان فیل. زه درته وایم چې ته زما په پرتله ثقیل او بیخي زیات ثقیل یې، ډېر دروند یې، په شکل انسان او په تله فیل یې. ابن قیم رحمه الله فرمای کله چې له کوم ثقیل سخزړي او احمق سره مخ شئ نو خپل جسم ورته وسپارئ او روح ترې جلا کړئ او چیرته لرې ترې ځئ او یا دا چې ړوند او کوڼ د هغه په وړاندې کښېنئ چې الله تعالی تا ته پر هغه باندې بریا در په برخه کړي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. له هغه څخه چې زړه یې زموږ د ذکر په اړه په غفلت کې پروت دی او د خپل هوس پلوي کوي او معامله یې په افراط او تفریط وي، له سره پلوي ونه کړي. ولا تطع تابعداري ونه کړي من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. الله رب العزت دې موږ ته د نیکانو مجلس را په برخه کړي، د هغو نیکانو ملګرتیا او مجلس چې د هغوی په لیدلو سره موږ ته الله را یاد شي. د احمقانو له مجلس او له ملګرتیا دې الله رب العزت موږ او تاسې وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور بم اورو خو له یوې دمې نه وروسته. څومره سپېڅلی سپین کلام دی د ژوند ایمان بیا جوړوئ مومنو. ژوند د الله یو ستر انعام دی په عبادت بیا